الله خودون مهربان ذات چی د پټي پټي عمل هغه قدر کوي پټي پټي عمل جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بچے دے داؤد علیہ السلام پیغمبرم دے بادشاہم دے پیغمبرم دے بادشاہم دے اور دا سے بادشاہی اللہ پاک ورکڑی ہوا چرسرے بے جوڑو لے ذرا پا جنگ کے استعمالی کی چاہا پزان بانے دا جنگچو انسان واچے نو پا دا بانے دا توی گزار ملے گی ذرے بے جوڑو لے اب خرسو لے اور باغی بانے بے زان دا پارا رزق گٹے پیغمبرانو دا رزق دا گٹے دا پارا مختلف کار نکڑی دی چاہ زمینداری کرے دا چاہ دکانداری کرے دا چاہ کپڑا خرچہ کرے دا چاہ کپڑی جوڑے کڑی دی درزی توڑی کرے دے نو اور حدیث پاک کے رازیم دا چھے بہتر رزق اغل چھے اغا پا خپل لاس بانے انسان دا دان دا پارا اگڑی دا لاس پا مشقت باندی ہے اگڑی نو داؤد علیہ السلام دا پارا اللہ رب العزت اس پن نرم کرے وا نہ دا سٹک ضرورت ہو نہ پاکی دا امبور ضرورت ہو اللہ فرمائی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ ما داؤد علیہ السلام دا پارا اس پن نرم کریوا بس پلا غن بے تورات او کلا ضرب جوڑا شوا اور جناب داؤد علیہ السلام چے بکل دا اللہ ذکر کولو غرونو بمدا غصر ذکر دا اللہ کولو مارغانو بمدا غصر دا اللہ ذکر کولو ہر شیر دا اللہ رب العزت ذکر کئی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ اللہ فرمائے ہر یوشی زمان ذکر کئی انسانم کئی حیوانم کئی جناتم کئی فرشتیم کئی مارغانم کئی ہر یوشید اللہ رب العزت ذکر کئی خطاس تداغی انداز لگینا مات داغی انداز لگی دا داؤد علیہ السلام نبات دا غبچے سلیمان علیہ السلام پیغمبرم دے بادشاہم دے اللہ رب العزت دا غدا پارا ہوا مسخر کرے وا دا مارغانو پا خبر بانے پوید دا حیواناتو پا خبر بانے پوید سلیمان علیہ السلام اللہ دا سے بادشاہ انسان پیریان حیوانات مارغان ہر شی دا اغد حکم تابع ہو ہوا دا اغد حکم تابع ہو کلچے
مسجد اقصا جوړو بیت المقدس کې نو ولاړ دی او سنته امثال ګولې ده او پیریان لګیا دي جماعت جوړي پیریان جماعت جوړي اللہ رب العزت سلیمان علیہ السلام باندې مرګ راوړي او ما غزنه په لرګي باندې پرته ده امسا باندې پرته ده الله روح ته نواغشتو امسام پزے ولاړ دا سلیمان علیہ السلام پزے ولاړ دے پیریان لگیا دی کار کئی داغی خیال دادی چھ سلیمان علیہ السلام مونتا گوری کار کے اخوا دے خواہ کو وسنہ کے صدارہ کی یو کال تیر شو پورا د مرګ په حالت کې یو کال تیر شو سلیمان علیہ السلام چې یو کال تیر شو د جماعت کار تمام شو د جماعت کار ته ورسېدو ضرورت د سلیمان علیہ السلام د ولاړې پاتې نشو نو الله رب العزت ارشاد فرمائی کما امسا باندې چې سلیمان علیہ السلام زن لګول دا داغې لاندې سپز مکه باندې دا امسا باندې وین لګېدلې دي کال چې پوره شو د جماعت کارم پوره شلو امسا کمزور شوارا پریوتا سلیمان علیہ السلام امرا پریوتو پیریانو تا پتو لگی دا چه سلیمان علیہ السلام خود دیر وقت نمڑو ناغی بیا دا اقرار مکو چه دا غیب علم دا اللہ نبغیر بل چاہتا نشتا که مونږ ته د غیب علم وي نو مونږ به د سلیمان علیه السلام د مرګ نه کال مخکې خبر شوي وو نو مونږ به دا څونه ځان ولې ستړی کولو خو مونږ ته پته نه وه مونږ د غیب نه خبر نه یو